رورجانه سلامونه جوړ په خیر. رښتیا تا چې څنګه وویلې دومره چاره یې ډېر په بد وضعیت کې ده. انشاءالله په 20 شپو کې به د امکانات ولري 20 نه تر 1 میاشت پورې دا مهار شي. من 4 زونونه دوی ته ټاکلي په د دوی یو مقرره وه د دسپروشانو د وزیرانو شورا نه پاس شوه او ښاروالۍ ته رارسېدلې. ښاروالۍ کې کمیټه ورته جوړه شوې د 22 نایو په سطحه. خو ما د ټولو ناجله په دې کړې ده چې باید 12 نایو کې اول شروع شي. د دوی لیستونه مکمل موږ مرکز ته انتقال کړي دي او مرکز کې بلته ډیټابیس کېږي، مکمل به ثبتېږي او دغه سر نه به دوی ته دا ځایونه توزیع کېږي. یعنې فرضاً قیمت کې به 4 زونونه په یو چرای کې به موږ د سپروش نه پرېږدو په شمول د 2 چرای. لږ وخت به ونیسي تر 1 میاشت یا 20 شپو کې د امکانات ولري چې دا به شروع شي او دا موږ پاکوو. اروسه موږ 2 چرای ته وځو او 2 چرای کې غرفه نه پرېږدو، کومه کپه نه پرېږدو، کوم تخت نه پرېږدو. اروسه موږ دا ترې راوړو. یعنې موږ دې ته نه دي پرېښي چې دوامداره ځایونه پاتې شي یا څوک باج واخلي. او که څوک باج اخلي موږ سره که څوک کومک وکړي چې په دغه نوم څوک باج ټولوي، موږ کولی شو چې مکتوب امنیتي ارګانو ته ورکړو چې دستګیري کړي. اول او په لیسې مریم کې چې هغوی بدیل ځایونه نه لري، دونه ځمکه هلته نشته چې دا دسپروشان دلته راټول شي. هغوی مجبوره دي چې په پیاده رو او په سړکو کې منظم کړي. خوشبختانه په 12 نایو کې موږ ځایونه ورته لرو او ځایونه په 4 زونو تقسیم شوي دي. په دې نږدې ورځو کې به موږ او تاسو شاهدان یو چې توزیع شروع شوه او ډېر ښه ځایونه به وي. او د دغه خبره رښتیا چې باید دا موږ ډېر رو محرکوزه اروسه د عملیاتو دپاره یو ټیم لرم لیږم او اروسه تختې غرفۍ کپۍ دا هېڅ یې پکې نه پرېږدم. نو خدای دې موږ ته همت راکړي چې په دې نږدې ورځو کې وکولی شو چې دوی ته دا غرفې ډېرې زر توزیع کړو. بل رورجانه یو خبره تا وکوله چې دا د پښتنو سیمه ده. نه، زه هېڅکله دې ته په قرار نه کښېنم او دوی به زه منظم کوم. خو اوس دپاره دا غرفې او کپې چې دي نږدې په 2 چرۍ کې 2000 نه تر 3000 پورې نفر دي. د دوی که یو د موږ دلته ووایي چې دوی د ده سر نه وشړئ، دوی د 2000 کورو ته نفقه رسول دا هم ډېره سخته ده چې ټولو په یو ورځ کته کړو. امکانات ولري چې په 20 شپو یا په 1 میاشت کې موږ بدیل ځای نه ورکړو، موږ به ډېر راحت شو. موږ په پکتیا مارکېټ کې کانکریټونه درګرده لګیا دي چې شکوي هلته ونې او چمن پې کرو. هلته به موږ داسې ځای پرېنږدو چې بېرته غرفې کېښوستل شي. تا راته وویلې چې په 2 چرۍ کې یو هوټل پاتو ده، رښتیا د کاکو په نوم یو هوټل هغه پاتو ده او شاوخوا که څونه غرفې او کپې انشاءالله په همدا میاشت کې به یو هم پاتو نه یو به نه په شمول د همدې هوټل ټول به شي. یو اطمینان دا در کوم چې د ما د خوا چې زه به انشاءالله دوی ته هغه مناسب ځای چې موږ کوم ورته ټاکو هلته به ورسي. خو په شمول چې موږ سره باید ولس همکاري وکړي، تاسو غوندې خلک موږ سره همکاري وکړي او دا خلک باید منظم موږ هر چېرته هغه کړو. رښتیا کومه خبره چې تا وکوله داود خان څلور لارې سره په پیاده رو کې کوم طرزالعمل چې ښودل شوی ده هغه دپاره ما د دوشنبې تېره دوشنبه ما امیر صاحب برق ته وویلې چې دا باید د ده سره نه تاسو انتقال کې پرې که هر چېرته دوی ږدي موږ خو ښاروالۍ نه شو کولی چې هر چېرته موږ ځمکه ورکړو. دوی باید خپل منظم ځای ورته جوړ کړي. بل رسما ما مکتوب ورولېږه، ورته مې وویلې هغه ته ریاست برق ته او امریت د برق ته چې دا څو نظر کېږي د سره انتقال کړي چې د خلکو په مخ دا لار خلاصه شي او هغه د ټولو خلکو وکیل صاحبانو د ټولو د قرارګاه جلسې په مخامخ ما ته وویلې چې انشاءالله زه به یې ډېر زر خلاصه کړم. انشاءالله سبا زه بیا هم تعقیبوم چې باید دا په همدې میاشت کې د سر نه انتقال کړي، دننه که د مارکېټ والی دننه د انتقال کړي. باید پیاده رو د خلکو په مخ خلاص شي. هغې ته هم ما مکتوب ورکړی او هم مې په جلسه کې دغه نه تعهد اخیستی چې دا باید ایسته کړي.